د مخکې ورځو کې راته یو مرګري خبره کوله وي څو کاله مخکې غالبا وي په حرم شریف کې یو کسو او ډېره زیاتې جړل او ډېره زیاتې چغې والې وي زه چونکې د هغه په ژبه پوهېدم پښتونو او حرم شریف کې به وي دا وی چې زه الله زه جهنمي یم ما ته پته ده چې زه جهنمي یم بار بار به وي زه جهنمي یم زه جهنمي یم وي زه ولا ورغلم چونکې زه په خبره پوهېدم وي ما ورته چې الله بنده د الله په کور کې خلک داسې نه وایي چې زه جهنمي یم دا ته څه وایې وي ما ته وایي چې یاره بس ما ته پته راکنه چې زه جهنمي یم ما ورته وایي چې ولې څه چل شوی دی وی چې مونږ یو خپل یو ګروپ وو مونږ بغلاګانې او شوکې کولې د کورونو ته به مونږ راوړېدو د شپې هغه کور والا چې څومره وو هغه به م وتړل او بیا به د هغه کور نه ټول څومره مال او دولت چې وو هغه به م ترې راواغسته او راوتو به هغې کې چې به چا مزاحمت کو یا به چغې والې شور به کو نو بیا به زمونږ هغه مشر وی چې بس ختم یې کوي ویولې نو بیا به هغه مونږ وویشتل اکثره نو وی چې مونږ دغه شان یو شپه یو کور ته لاړو او چې کله هغه کور ته ور ووړېدو نو هغه کور کې مال او دولت ښه ډېر او صرف یو ښځه او خاوند پکې اوسېدل او یو یې ماشوم بچی و وی مونږ هغه ښځه او خاوند وتړل چې کله هم هغه وتړل نو هغه خاوند یې چغې والې چې یاره زما کور والا چې کومې والې سره زر دغه یو څه به زما کور والا چې کوم دی هغې ته ګوتې مه وړی خیر دی ما مړ کې چې څونه دولت تاسو وړی یو څه دلته به هغه چغې والې او هلته به هغه کور والا چغې والې چې یاره دی زمارې سړي ته څه مه وایې وی ډېر زیات شور یې جوړ کړه بس وي زمونږ هغه مشر چې و هغه دغه وکړه چې ختم یې کړې وی هغه یو کس پکې و مونږ کې وی هغه سړی یې مو ویشته او وی ښځه یې مو ویشته وی دې کې چې هغې څنګه وویشتل نو هغه ډس سره په زانګو کې ماشوم و وی هغه چې دی نو راویښ شو وی هغه په جړا شو نو بیا شور شو نو ما ته مشر اډر وکړه چې به دیم ختم کا وی زه چې څنګه ورغلم نو چونکې د ټوپکو کې یو ټوپک راځي داسې نری غوندې شپېلی وی ما د ټوپک هغه شپېلی راواغسته او ما د ماشوم په دې خوله کې کېښوده نو چونکې شپه وه او وی ما چې وکتل نو دا ماشوم چې و نو د هغه شپېلی چې ولې څنګه ما په دې خوله کې کېښوده که نه نو هغه دا داسې رول شروع کړه وی دا ماشوم چې و دا اوږې و وی د ویګینې زما مور ماله خواله راله او ماله پی راکوي نو هغه شپېلی رودل شروع کړه خو بس وی ما سترګې را باندې پټې وې بس په ماشه باندې مې ګوته راښکله وی هغه مازغه مې ته هغه ځای ته وویشتل کتره ماشوم په زانګو کې پروت و وی زه د هغې نه بعد چې زه د شپې وده کېږم ماله د شپې هغه ماشوم په خوب کې راځي او خوب ته مې نه پرېږدي د سره خوب نشم کولی حرم شریف ته راغلی یم د دې دپاره که ما ته چېرته سکون میلو شي د الله نه توبه وکړم نو ما ته پته را دلته م راته سکون نه میلاویږي نو ځکه دکه چغې وامه چې زه جهنمي یم نو دا دومره غټ ظلم ما کړی د یاد ساتئ دا ظلم دا قسمه ظلم چې سړی وکړي که نه نو بیا الله د ده هغه پاتې زندګي دومره په مشکلاتو او تکالیفو کې نه ډکه کړي چې بیا د ده هغه دی په هغه زندګۍ باندې تنګ شي نه حرم شریف ته نه که دی هر ځای ته لاړ شي د ده هغه زندګي بیا الله نه ټیک کوي دومره د ده په هغه ذهن باندې بوج راغلي